اوهو زه د دې له راغوښتی وم او دی راپسې بیا راخوشی کړلی یاره ښه ته په دې ګاډي کې کښېنه او ده سره زه یو څو خبرې کوم نه بچیا ته په دې ګاډي کې نه کښېنه ما ته ساړه بېږي زه به لږ سیټه کښېنم تاسو خپلې خبرې وکړئ صحیح ده ما ته ساړه بېږي بچیا به ګاډي کې ته راشه هلکه ستا سره مې لږ کار دې خوا راشه شاوخوا مه ځه څه چل دی څنګه چې چل دی دی خو بله ورځ دا ما ستاسو کار درلېږلی و یو میاشت زما کری یو میاشت تا کری او نن خو 29 تاریخ ته بیا میاشت پوره شو دا ته 29 میاشتې پوره شوې ده د 29 میاشته ورور دا ما راوستی دی زما کور مې مه خرابوه زما د ښځې د ټینشن دی او زما کور مې خرابېږي سبا د شپه د هغه دوا نیولو را سبا د شپه ټوخېږي ما ته پریشاني ده د الله د رضا لپاره دا زما د پلار نور مه رالېږه ستاسو چې څه دي دا ټول دادا ګټې دي دا د دادا روپۍ دي دادا به ته ساتې زما که نور مه رالېږه زما کور بې خرابېږي سبا د شپه ټوخېږي او ما ته پریشاني ده او که نه په ګوتو دې ځان نه جوړه کړه که نه ولې دا ما او تا دا خبره کړې نه وه چې یو میاشت به دادا زما کری یو به ستا کری او اوس وایي چې زما کور پې خرابېږي او زما کور پې داسې ودانېږي زما ښځې او زما خو هره ورځ څه د په سر باندې غویمئ او ما ته بیا دا خبره مه کوه چې دا مال جایداد ټول د دادا دی دا د یوازې د دادا نه زما محنت پکیم دی ما ورسره محنت کړی دی او ما ته خول مه کوه پوه شوې او نور به خبرو ونه پوهېږم دادا به زما کنده رالېږي دا دوا یې نیوله نور به دادا زما کنده رالېږي په خبره پوه شوې
تا رای ولای ښه ټیک شو صحیح ده. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نور وایز صاحب په خیر علی راځئ کینئ جی. شیر رحمان صاحب خپل والد صاحب مې راوستو او بهر مې ستاسو عملیې ته په حواله کړو جي. یاره صاحب ما خو تا ته په موبایل باندې مو ویلی و چې دا ځای ستاسو د والي صاحب دپاره مناسب نه دی، خو زه خیر تاسو په یو پیر بیا هم سوچ وکئ. شیر رحمان صاحب ما پې سوچ کړلی او ستاسو صرف او صرف د خپلو پیسو سره کار دی او زما د والد صاحب خدمت کوئ او انشاءالله زه میاشت په میاشت په د هغه چې څومره مخراجات یې هغه به زه دلته پیمنټ کوم. صحیح دی جي؟ ټیک ده جي ټیک ده. زه لاړم. ډېره مننه. خوشحاله اوسئ. مهرباني جي. السلام علیکم. یا الله ستا لاک لاک شکر دی چې نارینه اولاد دې راکړی دی او بیا به زما مټې جوړېږي او زما د ملا تیر به جوړېږي انشاءالله انشاءالله. تیرې خیره یا الله بچې ما د دې ورځې دپاره غوښتل چې یو به مې یو ته ګزاري او بل به مې بل ته ګزاري. د لوبو ګوډاګی به رانغی. یا الله یا الله په ما خپل رحم وکړي. یا الله دې څه نافرمانه الوت چا نه پیدا مه کړي. السلام علیکم سر جی. وعلیکم سلام. سر جی رالی تاسو؟ او جی. سر جی شکر دی ستاسو چې کوم خواهش و هغه میټینګ د خیره سره نن پیک شو د خیره سره. او منیجره دې ته خو شپږ میاشتې ما انتظار کړلی. الو وعلیکم سلام. دا څه وی زه په 5 منټو کې درغلم. ټیک ده ټیک ده. منیجره میټینګ کینسل کا او زما یو ضروري کار پیښ شو. دا څه وایي سر جی؟ د دې میټینګ نم تاسو ضروري کار پیښ شو دې ته خو تاسو ډېر زیات انتظار کوو جی. منیجره چې داسې 100 میټینګونه نور هم شي هغه زه کینسلولی شم خو دا اهم کار زه نشم کینسلولی. سر جی داسې کوم اهم کار دی ما پې هم لږ پوهه کوي که نه. زما دپاره د دنیا د هر شي نه اهم زما والد صاحب دی. هغه بیمار دی هغه هسپتال ته رسوم. زه خپل والد صاحب راوباسم ته انتظار کوه. هلو السلام علیکم نور وایز صاحب. وعلیکم سلام. شیر رحمانه دا راته ووایه چې زما والد صاحب څنګه دی؟ هم د هغه په باره کې مې درته رینګ کړی و. وایه وایه. جی خبره دا ده کله نه چې تاسو خپل والد صاحب زموږ سره داخل کړی و 3-4 ورځونه هغه څه نه خوړل بیا زه په خپله باندې ورغلم ما ترې تپوس وکړو نو هغه ما ته وویل چې تاسو زه په دې چاردیوالۍ کې بندیوان کړی ما او تاسو مهرباني وکړئ دا څه وی؟ او ولې چې ما د هغه تکلیف نه شو برداشت کولی ولې چې زما هم په کور کې سپین ږیری پلار دی نو ما هغه آزاد کو. نو تا ته یې څه ویلي که نه دي چې چېرته لاړ زما والد صاحب و؟ یاره جي نور راته پته نشته خو د ځان سره به لګیا و چې د دې خلکو نه به لرې لاړ شمه چېرته د غرونو سرونو ته به وخېږمه بس همدغه به یې د ځان سره وی او تللی. ټیک شو ټیک شو. السلام علیکم. السلام علیکم. یا الله های های څه به سړی ووایي داسې الوات دی.
دادا دادا تاسو دلته او ما د پسې پوره علاقه وکته او ما ته اواز نه کوئ ای دادا تاسو ته ویم که نه تاسو ولې دلته کې راغلي یئ بچیا ما دلته کې پرېږدئ لږ ډېر خوشحاله یم او که په دې غرونو کې مړ شومه چې د ځناور خو به مې وخوري که نه که د هغې د وجې نه مې الله پاک وبخي تاسو خو په ما باندې تنګ یئ تنګ یئ تاسو زما نه نو ما پرېږدئ ولې نه دلته کې پرېمېږدئ نه دادا داسې مه وایه داسې دادا ما ته پته ده دادا چې ما ستاسو سره ظلمونه کړي دي زه ستاسو سره د مخ لګولو قابل نه یم زه د ستاسو د خپو خاورې نه یم دادا خو که نن زه تاسو معاف نه کړم نو هغه لوی بادشاه به مې معاف نه کړي معاف به مې نه کړي دادا ما معاف که زما نه څه شوي دي زه بېخ پېمانه یم دادا ما معاف که دادا بچیا ما معاف کړی پلار همیشه د بچو غلطیانې معاف کوي یو پلار 100 تنه بچي ساتلی شي او 100 تنه بچي یو پلار نشي ساتلی کله په یتیمخانو کې داخلوي کله په هسپتالونو کې یوازې پرېږدي بچیان او کله پې مزدوریانې کوي او کله پې مزدوریانې کوي او کله پې څوکیداریانې کوي بچیان کله پې ماشومان بچې قلارې وایي دا بهر ده وباسه بابا ستا نه تنګ یو بچیا ما معاف کړی معاف کړی مې او دواړه مې معاف کړي زما بچي یې زما د زړه غوښې یې زما د ملا هډوکي یې ما معاف کړي یې بچیا الله معاف کړه او هر پلار دی د یو بچي نه محتاج دی بچیا د یو بچي دادا راځه چې خپل کور ته ځو او نن نه بعد به زه ستا خدمت کوم دادا زه به ستا نه دعاګانې علم او زه ډېر زیات شکرګزار یم چې په دې وخت کې زما سترګې وغړېدې دادا زه چې خپل کور ته ځو راځه نه بچیا کور ته نه ځو ما په تنهایي کې پرېږده په دې غرونو کې ستا ښځه خو هسې زما نه تنګه ده نه دادا داسې مه وایه په هغه وخت کې زما په سترګو باندې پټۍ وې پټۍ دادا او چې زه ستا عزت کومه زما په کور کې به زما ښځه هم ستا عزت کوي زما بچي به هم ستا عزت کوي خو ټوله ګناه ماته وه دادا ماته وه نن نه بعد به ټول ستا عزت کوي دا زما ستا سره واده ده او زه به ستا نه دعا علم دادا ما معاف